واوره ډېره معلومېږي دې خوا ته. اوه 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 لاره کوچنۍ شوله رښتیا. ګوره یوازې زما پلونه دي بیخي څوک نه دي راغلي. پر زابل سپینې واورې اوري نو دا زابل دی او سپینې واورې پکښې اورېدلې هم دي. اخري دروازه سوله نور د ولسوالیو لاره سوه. غره ډېر خوند راکوي دلته هم سپینه واوره ده ورباندې وریځ ورباندې راکښته سوې ده پر دغه غره. ډېره ښایسته منظره یې جوړه کړې ده. یوارې به لاندې تاسو اولنی سړی زه یم چې پښه مې پکښې کښېښوله. واه واه بیخي خوند کوي هېڅ خبره نشته پکښې کې. دلته ډېره ده ونه واوره په دغه ساحه کې. هوا ډېره یخه ده. اوس خواس هم راغلي یو تر یو ځایه به ولاړ شو. څنګه ته ما فکر وکړې ماسې ولا خوا ته به دا واوره به شروع وي. موږ دلته زه په سترګو وینم دا وریځ چې روانه ده. پاڼې جوړ کړی دی وینې واوري. سلامونه ستړي مه شئ وخت مو بخیر. نو خدای دې وکړي چې دا واورې ښه در باندې لګېدلي وایي پر زابل سپینې واورې اوري نو دا زابل دی او سپینې واورې پکښې اورېدلې هم دي. او ماښام چې زه راتلمه که چا هغه پخوانۍ ویډیو تعقیب کړي نو واوره ډېره خوندوره شروع وه. خو دا د نن د پرون واوره نه دا څو ورځې له مخه سوې ده هغه واوره پاته ده. نو داسې د ښار داسې وتلې ساحې ته راوتلي یو چې واوره ووینو په ښار کې خو ویلې سوي موټران وو خلکو سره پاکه کړي. نن هوا مې نسبتا وایي نورو ورځو ته ډېره ښه ده. نو دا داسې یو میله ځای دی په زابل کې د زابلیانو سارانه ورته وایي. ځینې ویډیوګانو کې پخوا ما ورباندې لیدلي په دوبي ډېر خوند کوي. له شاوخوا زابل شین معلومېږي. دا ډېره لوکسه هوا لري ډېره یخه هوا لري په دوبي باندې. دلته خلک راځي پر دا رقم غونډیو باندې وینې موټران درېږي بس بیا د زابل د ښار تماشه کوي بس یو میله کوي دلته. راځئ د خیر سره دا واورې ووینو. دا د سوري ولسوالۍ ته وتلې لار ده دغه یا دروازه ده وینې سوری د شنکۍ ده شمولزو دي نوبهار ده دې ټولو ولسوالیو ته دغه لاره تللې ده. دغه اخري دروازه سوله نور د ولسوالیو لاره سوه. داسې پر دا غرو ته وګوره دې خوا ته نو یو غر مشهوره دی د سره غره په نامه باندې. دغه به یې و دا مخامخ غر دی تر یو ځایه به ورسو واوره به مو یو اندازه ووینو. نو د ښار واورې داسې دي چې هغه لږ خیرنې سوي دي. هاخوا ته بیا واورې ډېرې پاکې پرته اوس وګوره څونه واوره پرته ده. هغه دي د غرو واورې ورته وګورې دغسې کرار کرار روان یم ځم. دې خوا ته بیا یو مانده راځي چې څه ورته وایي هغه مانده ته کاټلي مانده و. د کاټلي مانده باندې بیا په وارانو کې ډېرې اوبه راځي. هغې خوا ته کرار کرار روان یو. موږ به هم له واورې خوند واخلو. ته هم د دې واورې او د دې وریځ دواړو څخه خوند واخلي. ورته وګورئ څه رقم وریځ ده. دې غره ډېر خوند راکوي دلته هم سپینه واوره ده ورباندې او هم دغه دی وریځ ورباندې راکښته سوې ده پر دغه غره. ډېره ښایسته منظره یې جوړه کړې ده. دغه چې دی کوم سور غر دی دغه مخامخ سور غر دی. دغه لاندې ورته کېږو بیا سم د شاوخوا وګورو. دا خو بیا تبسخر دی. دغه دې ته تبسخر وایي. خوا ته یو څه د واورو فیصدي په زیاتېدو ده د سره غرو خوا ته. د دوبي ځای چې دی دغه غونډۍ ده. په دوبي موږ راځو پر دغه غونډۍ باندې کښېنو نو د خدای پاک قدرت ته وګورئ. اوس سپینه واوره پر پرته ده.
دلته چې کښېنې بیا داسې هوا یي په دوبي یخه خوندوره ډېره ځای راغلی اوس نو یو ځای پر سړک هم واوره بالا پرته ده ځکه دا ساحې خو بالا واوره لري سورغر ته به څوکه څوکه نږدې کېږي دا ټوله د سورغر د غرو لړۍ ده اصلا سورغر چې دی هغه دلته په دغه کې پټ دی سړی یې نه ویني سم خو دا ټوله د سورغر د غرو لړۍ دغه ځای څه ده اوس تقریبا داسې یو ساحې ته راورسېدو چې 80% واوره ده مځکه ډېره کمه ده ځینې خلک بیخي راغلي دي عکسونه مکسونه اخلي وینې په واوره کې بازاره به راغلي که به د بله ځایه راغلي اکثریت د کندهار خلک هم اوس ډېر زابل ته راځي د واورې لپاره لنډ هم ده لار هم جوړه ده په ورځ کې راتلای شي ښه منظره کولی شي بېرته تلای شي چهار طرفې سپینې واورې دي هوا هم دوه ده منفي نه ده ساده ده خو بیا هم ډېره یخه لګېږي یو څه بلا مخته ولاړ شو نو بلا بیا یو ځای ښه ځای دی چې واوره ډېره وي د واورې خوند پکښې کېږي بیا به تاسو یې واري هغسې وار په وار د واورې پوښښ زیاتېږي دلته یې بیخي داسې ډېره برخه پوښلې ده مځکه سړک چې داسې توري بیا په واوره کې ښه خوند کوي او دا چې یخه کې سړک واورې پرتې تر خوند یې هغه مزاحمت زیات شي نو بیا خوند نه کوي سوالوي لاین دی په دې خاطر باندې ډېر موټران ځي او راځي دا اوس هم پاته دي وینې ښه موټر داسې وښوروي ښه خوند کوي چې سړي واوره نه وي لیدلې ورته راشي ولا د سړي دا روح پکښې تازه شي کلات بیا داسې ناځوانه یخ لري چې سړي غږ کوي ښه دلته بیا داسې ده چې خلک امکانات ورسره لري بیا نن سبا دا کولا بیخي ښه شی دی پخوا به لرګي وله هغوی څه تکلیف درلودی مات کو لاندو سو اور نه اخلي اوس دا کولا داسې هوسایي جوړه کړې ده چې دا مازې ور واچوي بخارۍ ته بالا یو ګړی بعد یې ترې باره شي ښه سړی ګرموي خوندور بې وینې فکر کوم موټر یې بند دی تر یو ځایه کللي دی په موټر سره راګرځي نو بند معلومیږي موټر یې هر څوک راځي بس کوشش کوي چې دا ډېرې واورې پورې مزل وکړي څوک وایي چې په زابل کې واوره نشته نو دغه ده واوره شته که نشته سړک لاسته سړک هاخوا ته خو نه شو دا داسې واوره بیخي ډېره وله پرون داسې باران خو اوس دا واوره یې سره ختمه کړله پرون چې موږ راغلو ماښام نو باران و په هغه وخت کې دغه ګولایانو چې تاسې هاخوا ته بیا دا ساحه داسې کښته ده وینې هاخوا ته به کېدای شي ډېر هم وي وینې دا څنګه تنګی دی یو وارې به لاندې تاسو دلته نو چې یو غوږونه د سړي پټ وي بیا ډېر یخ د سړي نه کېږي سم چې تایا یې ورته نیولې ده یخ اوه اوه ماشاءالله داسې ورته وګورئ دې تنګي ته دا داسې ځای ته راغلو چې مقصد یې چا لاس نه دی پکښې ولی په دې واوره کې اولنی سړی زه یم چې پښه مې پکښې کښېښوله
واه واه بیخي خوند کوي، هېڅ خبره نشته پکښې کې. څه به هغه خوند به یې وګورو. د واورې به د یخوالي نو زه څه درته ووایم، سړک یې ټول خراب کړی دی. دا یو ځای دی واوره سړک خراب کوي. هسې دې خوا ته ورتاسې باران د سوري علاقې شروع کېږي، دې تنګي څه ورتاسې د دې خوا سره خو فکر کوم چې یو څه ډېر وختي درېدلي. دغه ساحه چې دا فکر کوم ښه منظره لري، خلک راځي پر هغه ځای درېږي. د دې ځای هغه ولد خلک، ځکه هغو ته هغه اصلي ځای ور معلومېږي. مخته به یې وارې ورسو نو دا ځمکه داسې سوې ده ښه چې پښه پرې کښېږدې داسې خوړینه سوې ده. دغه نو بس د کال آبادي معنا شي، ځمکه خوړینه کړي. راځئ له خیره سره داسې مخته تر یو ځای ورځو. واسې هم راغلي یو نو. بسم الله. دا تنګی ماته ښه خوند راکوي چې دغه خوا راواوښتم. تنګي راواوښتم دې خوا ته یاره تقریبا یو رقم ده، خو دا سړک دغسې راګرځېدلی دی. دغسې وینې دغسې کله دی هغه موټر را روان دی دا خواس کې وینئ دغه دی. یو دم دا سړک دلته پر دغه ځای باندې کاټ سوی دی. دا ډېره خطرناکه ګولایم دی وخت چې کله سړی پر راسي او ناولده وي. موږ دغسې راتاسو. دلته ډېره ده ونه واوره په دغه ساحه کې. هوا ډېره یخه ده چې باد لګېږي بس بیخي یو سوله هوا دې خوا ته وینې هلته چې موږ راکللو دوه وله اوس خواس هم راغلي یو تر یو ځایه به ولاړ شو. څنګه ته ما فکر وکړې ما چې ولا خوا ته به دغه وي، ما چې ول واوره به شروع وي. مګر دلته زه په سترګو وینم دا وریځ چې روانه ده. زه یې حسولی شم دلته نو نه پوهېږم چې تاسې یې وینئ که یا. زه یې وینم چې وریځ روانه ده. خلکو نو شاوخوا اوس اکثریتو لاندې کړي دي، داسې بازار ته هم نه ځي، داسې په جمعو دلي غلا برابره کړي بالا. وایي واورې دې اورې په کیسه کې نه دي. بیخي ډېره ده. موټر داسې ځان وښوی بل تنګی راغی. پاڼې جوړ کړی دی وینې واوري خواته سوي دي اصلي. دلته ورته وګورئ دا ساحه بیخي معلومېږي وناکه. اوس هم وریځ ده وینې داسې موسمونه نو ما وناکه داسې ډېر وخت لیدلي، ځکه د واورو څخه موږ اکثره وخت لرې یو، کله کله په کابل کې ورسره برابر شو. خوب فعال دی لکه اوس چې مو واوره ووري. او چې لمر په راوخېږي بیا ډېر خوند کوي. چې لمر ورباندې راوخېږي بیا هم دغه غرونه هم ښه ښایسته معلومېږي. ښه لکه دغه ته چې راغلو، لکه د بامیانو ساحې ته چې راغلو دغسې به واوره ډېره معلومېږي دې خوا ته. اوه 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 لاره کوچنۍ سوله رښتیا هم بیخي شی معلومېږي نه. کمره کې یو څه معلومېږي که نه معلومېږي زه خو شی نه وینم. دغسې حال ده لکه دا کمره کې چې وینې خوب دی کمره پر بلر شي بیخي. دې خوا ته هم بیخي هغه خوا ته مخامخ تورې شپې ته راغلو ماما. توره شپه به منیل ده دې ته وایي توره شپه، د واورې توره شپه. څوک موټر هم ولاړ ده بازۍ مازۍ کوي که څنګه حساب دی. او یو څوک ویشتل سره کوي.
نږدې نږدې کې تاریکه ده چې ورځې بېرته رڼا کېږي. شاته هم اوس بېرته تاریکه شوله، مخ ته هم تاریکه ده. وارې به دلته تاسو ډېر لوکس ځای دی. داسې به ورشو پکښې وبګرځېږو. ماما ته راځه. بیخي یخه هوا شوه. موټر به اشارې میلاکمه چې څوک خدای نکرده پکښې دغه نه شي. واه 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 واه. یا والله دا ځای کې مې زویا مې ارمان سوله ذکره. داسې د دې د طبیعت واوره ده. واه 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 واه. یو پل خو داسې اسانه ده، وینې تر پل ډېره ده. دا ځینې ځایونه دلته ډبونه لري، سړی پکښې لویږي. بیخي خوند کوي والله. موبایل مې داسې نه وي چې لوند شي، مشکل ورپېښ شي. ګوره یوازې زما پلونه دي، بیخي څوک نه دي راغلي. ډېر ښایسته ځای دی. نو د دې ځای څخه مو کافي خوند واخیستی. هوا ډېره یخه ده او دا سړک هم مکمل داسې دی چې دا یخ دغه کړی دی، پرې کړی رقم یې دی، چاودلی دی. وینې دا هغه دی. یو څه به مخکې مو خو واوره ډېر تاوان رسوي چې ځینې پاک نه شي. واوره نه وه پاکې وه، د دې ویډیو واوره زیاته شوله. نو موږ بېرته ځو د ښار خوا ته. یخ دی دلته ډېر. نو دا چې بیا چیرې ځو پسې نصیب دی. نو بیا به خبرې کوو. نو تر بیا ښه وخت. د الله په امان.